د مار چیچلو پر وخت سمدلاسه څه باید وکړئ؟ السلام علیکم ګرانو کتونکو، یوه هیله درڅخه کوو که تر اوسه مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب، د ویډیو لاندې سور د سبسکرایب نشان ووهئ، په خوا کې د بیل غنټې نشان باندې کلیک وکړئ، بیا په آل باندې کلیک وکړئ تر څو زموږ هره ویډیو تر ټولو اول تاسو ته در ورسیږي. مار یو له هغو خطرناکو حیواناتو له ډلې څخه دی چې په کتلو انسان هم له ویرې او تروروالي سره مخ کیږي چې اکثره ترې ځان هم نشي بچ کولی. ماران ټول زهرجن وي، خو ځینې تر دې اندازې سخت وي چې د چیچلو وروسته که طبي مرستې ونه شي انسان له مړینې سره مخ کوي. خو د مار چیچلو پر وخت باید سمدلاسه څه ترسره شي؟ هغه کړنې کله چې یو څوک د خدای مکړه د مار چیچلو سره مخامخ شي نو سمدلاسه باید کومې مرستې د ده سره ترسره شي؟ لومړی پکار ده چې طبي مرستې په کار واچوئ او هڅه وکړئ چې خپل ځان او زړه کلک وساتئ، ځکه چې که انسان څومره ډریږي د زړه درزای زیاتیږي او همدې سره بدن کې زهر په چټکۍ سره خپریږي. دوهم، که چیرې په لاس او پښه چیچلې وئ سمدلاسه کینئ او بدن ته ډېر حرکت مه ورکوئ او له بدن څخه ساعت، ګوتمه، غړکۍ یا بنګړۍ لرې کړئ، ځکه له چیچلو وروسته هغه ځای پړسیږي چې ورسره د وینې د ګردش اغېزمن کیږي. دریم، که په چیچلو سره وینه روانه شي پرېږدئ چې وځي، حتی هغه ځای باندې فشار ورید کړئ، یعنې زور ورکړئ چې وینه او زهر ترې رابهر شي او بیا د ټپ شاوخوا پاک کړئ او پروټۍ سست وتړئ. که چیرې پر وخت طبي مرستې چمتو نه وي څه باید وکړئ؟ کوشش وکړئ چې داسې ځای ته ځان ورسوئ چې یو څه مرسته ترسره کړئ، خو له چټکو تلو څخه ډډه وکړئ او کوم ملګري درسره وي هغه په واسطه قدم واخلئ. که بیا هم تلو کې ستونزه وه پر ټپ صابون واچوئ او اوبه پرې تېرې کړئ، په دې سره د انتاناتو د خپرېدو مخه نیول کیږي. د ټپ ځای په یوه نرمه او هواداره ټوټه تر دې دمه سست وتړئ چې د وینې ګردش اغېزمن نه شي، په دې سره په چټکۍ د ټپ خپرېدو مخه نیول کیږي. ځینې خلک د ټپ ځای د زهرو نه خپرېدو له کبله دومره کلک وتړي چې وینې ګردش سخت اغېزمن کړي او نورې ستونزې راولاړې کړي. له دې وروسته استراحت او آرام وکړئ او ټپ ځای د زړه نه لاندې کیږدئ چې د چټکۍ زهر خپرېدو مخه ونیول شي. دغه کړنې باید تاسو ترسره نه کړئ. د ټپ پر ځای له واورې، یخ کیښودلو څخه ځان وساتئ او په خوله د زهر رایستلو کوشش مه کوئ، ځکه په دې سره زهر نه راوځي خو ورسره په ټپ کې خولې بکتریاوې او میکروبونه د خپرېدو ګواښ زیاتیږي چې د مرګونې هم ثابتېدلی شي، ځکه چې د بکتریاوو خپرېدل انفیکشن رامنځته کوي. د ډاکټر له مشورې پرته د درد درمل مه خورئ او ټپ په سخته او کلکه ټوټه مه تړئ، ځکه چې دا نسجونه زیانمنوي او که په دې سره د وینې ګردش اغېزمن شي له نورو ستونزو ترڅنګ د بدن اغېزمنه برخه ټوله له منځه وړي. د زهرجن مار نښې: د زخم سور کیدل، د پوستکي رنګ بدلیدل یا پړسوب زیاتېدل، د بدن او سر سخت درد، د سوځېدو احساس، د وینې فشار ښکته کیدل، ساه اخیستلو کې ستونزه پیدا کیدل، سر تاویدل، په سترګو تیاره راتلل یا نظر خړېدل، خوله کیدل، تبه او تنده راتلل، په خبرو او توجه کولو کې ستونزه، ژبه او ستوني پړسېدل، معدې درد او د کمزورۍ احساس کول ټول د زهرجن مار نښې دي چې باید زر تر ژره ډاکټر ته مراجعه وشي. د هیله کوم چې ویډیو مو خوښه شوې، که خوښه مې لایک کړئ، که کومه پوښتنه لرئ کمنټ یې کړئ او دا ویډیو در سره شیر کړئ.